السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. نن مو تاسې ته یو ښکلی داستان راوړی. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زما چینل هرومرو سبسکرایب کړئ. وایي چې د یو صحابي لور پیغله شوې وه. غوښتل یې چې کوم ځوان ته یې نکاح کړي. نو د یو ښه ځوان په لټه کې و، تر څو د لورکۍ پاتې ژوند یې ورسره وتړي. یو مناسب ځوان یې پیدا کړ، خو زلمي ورته وویل زه باید لومړی ستا لور وګورم او وروسته بیا فیصله وکړم. ځوان یې کور ته بوتلو. کله یې چې لور راغله نو لور یې پرده کړې وه. ځوان یې ولیدو او بیرته پرته له کوم ویلو لاړه. زلمي ورته وویل ما خو ستا لور ونه لیده، هغې خو حجاب یعنی پرده کړې وه. صحابي ورته وویل لور مې ویل که چېرته مې زلمی خوښ شي نو مخ به ورته ښکاره کړم، نو دا چې خوښ یې نه شوې نو ځکه بیرته لاړه. دوی فکر کوي چې اسلام یوازې نارینه ته حق ورکړی دی، خو نه، په اسلام کې د ښځې او نارینه حقوق یو برابر دي. او دا چې موږ دلته له اسلام څخه پښتو ته ډیر اهمیت ورکړی دی، دا زموږ خپله تیروتنه ده.